جنرال دوستم وایي که نړیوال مو ملاتړ وکړي 15 ورځو کې شمالي ولایتونه له طالبانو پاکوم. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم وایي که نړیوال د مقاومت جبهې ملاتړ وکړي په 15 ورځو کې به د افغانستان شمال له طالبانو تصفیه کړي. عبدالرشید دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین رباني د 11 تلین په مناسبت یو آنلاین غونډه کې خبرې کولې د افغانستان د وروستي وضعیت او د طالبانو د چلند په اړه غوسه څرګنده کړه. نوموړي ویلي که نړۍ د طالبانو ضد د مقاومت د ملي جبهې ملاتړ وکړي، دوی به 15 ورځو کې د افغانستان ټول شمالي ولایتونه د طالبانو له حضوره پاک کړي. ښاغلی دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین رباني د 11 تلین په مناسبت په یوې جوړه شوې آنلاین غونډه کې خبرې کولې او د دې غونډې ویډیو پر حواله رسنیو خپره شوې، ویلي له دوی طالبانو سره زور په کار دی او باید یې په وړاندې مبارزه وکړي. نوموړي د روانې اونۍ په ورځ کې په ویناوي کې د افغانستان سیاستوالو غونډې ته په اشاره وویل په جلسو، اعلامیو او نورو مسایلو دا خبرې نه کیږي، یوازې همدا بهرنیان سره خبرې وکړي، یوازې له موږ سره چې لږې خبرې هم وشي، دا لور تر کابل او بل لور ته تر هراته په 15 ورځو کې به د دوی خبرې ختمې شي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره د AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.